محسن داور پرون په هلیکوپټر کې زموږ سفر د ځینو خوبونه حرام کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسامبلۍ غړي محسن داور وایي چې پرون په هلیکوپټر کې زموږ سفر د ځینو خوبونه حرام کړي دي. هغه په سرینا هوټل کې غونډې ته وینا کول، په خپل خبرې کې وویل چې زه هغو خلکو ته ویل غواړم چې زموږ د هلیکوپټر په سفر یې ولې خوبونه حرام شوي دي، چې تاسو ولې دومره په تکلیف یاست. افغانستان زما د پلرونو او نیکونو وطن دی. دلته که زه په هلیکوپټر کې ځم، که پیاده ځم او که په موټر کې ځم. د یادولو ده چې محسن داور او علي وزیر ته هم د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو د یکشنبې په ورځ د کوزې پښتونخوا له سیاستوالو سره ګډ دوی هم را روان ول، نو د پاکستان حکومت په اسلام آباد هوایي ډګر کې ودرول او کابل ته یې تګ ته پرې نښودل. خو په ټولنیزو رسنیو کې تر سخت نیوکو وروسته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د پاکستان کورنۍ چارو وزارت ته امر وکړ چې محسن داور او علي وزیر ته د کابل تګ سفر اجازه ورکړي. کله چې دوی اجازه ترلاسه کړه نو د دوشنبې په ورځ سهار وختي د تورخم پر لار جلال آباد ته راغلل. په جلال آباد کې پراخ هرکلی وشو. همداراز په پاکستان کې افغان سفیر عتیق مشال هم په یو ځانګړي چورلکه کې جلال آباد ته د دوی هرکلي ته ورغلي. په جلال آباد کې تر لنډې دمې وروسته په یاد ځانګړي چورلکه کې دوی کابل ته راورسول شول او نیغ ارګ ته لاړ چې څو ساعت وروسته د ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کېدل. خو دې هر څه پر پاکستاني رسنیو وربال کړ. هغوی د محسن داور او علي وزیر پر ضد راپورونه خپاره کړل او ویې ویل چې د دوی رښتینې څېرې په ډاګه شوې، ځکه ځانګړی هلیکوپټر ورته لیږل شوی و او همداراز د ملي امنیت له پخواني رئیس امرالله صالح سره هم لیدلي دي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه شوې حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بل ویډیو ښې